الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل بيت أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نوم عبدالحمید سیرت د التقوا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د قضا او څارنوالۍ څانګې یو تن استاد اوامر فعلا تاسو ته بهتره معلومه ده چې د لوړو زده کړو وزارت او همدارنګه د التقوا د لوړو زده کړو مؤسسې د پالیسي او د علمي شورا د پریکړې سره سم د کرونا ویروس له امله چې کوم درسونه تعطیل شوي وو د هغې په مناسبت موږ آنلاین زده کړې شروع کړي. نو په دې ترڅ کې د کریمینالوژي د مضمون شپږم سمستر خپلو محصلینو ته د ویډیو ریکارډ له طریقه خپل هغه کورسونه په ونیز شکل وړاندې کوو. نو د نن ورځې درس شپږم سمستر کریمینالوژي مضمون کې د نهمې اونۍ تدریس ده چې تر اته اونۍ پورې موږ کوم تدریس چې په د صنفونو کې تدریس کړی و اوس نو په آنلاین طریقه کوو. نو نهمې اونۍ ته داخل شوي وو. نو چې نهمې اونۍ کې موږ د جرم فردي اکتسابي عواملو کې ګرانو محصلینو چې موږ د جرم علل او عوامل په کل کې په درې برخو ویشلي وو چې یو داخلي عوامل وو، بل بیروني عوامل او بل رواني اماده کوونکي عوامل. داخلي، بیروني او بل رواني اماده کوونکي عوامل. چې موږ د داخلي عوامل داسې تعریف کړي چې دا عبارت د هغې عواملو څخه دي چې دا د انسانانو په وجود کې موجود دي، کیدای شي په ارادي یا غیر ارادي ډول پیدا شي. او دا عوامل د دې تعریف اساس په خپل وار سره په دوو نورو برخو ویشل شوي چې یو د جرم فردي ذاتي عوامل یا غیر ارادي عوامل، بل د جرم فردي اکتسابي یا ارادي عوامل. چې موږ فردي ذاتي عوامل بیا په خپل وار سره په شپږو برخو ویشلي وو چې لومړی موږ مادرذاتي اختلالاتو د هغې تعریف، ډولونه، عوامل د ټولو باندې بحث شوی و. دوهم وراثت و چې په هغې باندې هم بحث وکړه. دریم سن و چې په هغې هم بحث وشو. او همدارنګه څلورم جنس و. پنځم عقلي او دماغي اختلالات. شپږم نژاد و او په دې برخه کې دا خلاص شو. دوهمه برخه چې په دې فصل کې وه هغه د جرم فردي اکتسابي عوامل چې د دې تعریف همداسې کړی و چې دا عبارت د هغې عواملو څخه دي چې د انسانانو په وجود کې موجود دي او د انسانان په خپله خوښه او رغبت او رضا سره رامنځته کوي او د دې په اساس د جرم مرتکب کیږي. چې دا فردي اکتسابي عوامل بیا موږ په خپل وار سره په دوو برخو ویشل چې یو الکوهولزم ده او بل مخدره مواد. د جرم فردي اکتسابي عوامل دا په دوه برخو ویشل کیږي چې لومړی الکوهولزم او دوهم مخدره موادو اعتیاد. چې موږ نن ورځ درس لپاره الکوهولزم ټاکلی او د آنلاین له طریقه به تاسو ته الکوهولزم وړاندې شي. یوه خبره چې مخکې د نوي درس نه تاسو ته ووایم هغه دا ده چې د جرم فردي اکتسابي عواملو، فردي ذاتي عواملو ترمنځ عمده فرق په اراده کې ده. یعنې د جرم فردي ذاتي عواملو کې د انسانانو اراده موجوده نه وي، خو په فردي اکتسابي عواملو کې د انسانانو اراده بیا موجوده ده. نو د دې دواړو عواملو ترمنځ فرق د ارادې له نقطې نظره وشو. نو موږ فردي اکتسابي عواملو کې لومړی موضوع الکوهولزم ته راځو. الکوهولزم په رابطه موږ په څلورو موضوعاتو باندې بحث کوو چې یو د الکولي مشروباتو جوړښت ده، دوهم هم د الکولو باندې د اخته کېدو عوامل دي، دریم د الکوهولزم یا د الکولو د استعمال په پایله کې چې کوم
عوارض انسان ته پیدا کیږي په هغې بحث کوو او په څلورم مطلب کې د الکولو منفي تاثیراتو باندې بحث کوو چې هر یو په جلا جلا ډول تر لاندې نیسو. په مقدمه کې دې موضوع ته اشاره کوو چې په اسلامی شریعت کې شراب په تدریجي ډول بند شوي دي او علت او حکمت په همدې کې ده چې دا شراب په خپل ذات کې انسانانو ته په مختلفو برخو کې هم په اجتماعي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په هر لحاظ ورته زیان رسي، هم په جسمي لحاظ په رواني لحاظ سره هم په عصبي لحاظ. نو دا بند شوي دي چې مختلف آیاتونه ور باندې راغلي او په تدریجي ډول په لومړنیو آیاتونو کې الکوهولزم یا شراب سکل دا شیطانی کارونه او انسانانو ته د زیان تر عنوان لاندې منع شول. دوهم آیات بیا ورپسې راغی چې دا شیطانی کارونه دي په مانځه کې مه استعمالوئ. دریم آیات بیا راغی چې شراب بالکل بند دي، هماغه چې په اسلامي قلمرو کې ټولو هغه سوداګرو چې شرابو کاروبار کوو هغه یې له منځه ویوړل او هغه یې منع کړل. نو دا چې کریمینالوژي د بحث وړ موضوع ګرځېدله ده او کریمینالوژي هم په دې باندې بحث کړی چې د الکول یا شراب په خپل ذات کې د جرم یو عامل دی. کوم عامل دی؟ د جرم فردي اکتسابي عوامل دی. د جرم فردي اکتسابي عوامل یعنی دا خپل انسان په خپل خوښه او رضایت سره الله سره وړي او بیا د دې په اساس د مختلفو جرایمو مرتکب کیږي. نو موږ هم دا د یو فردي اکتسابي عامل په توګه نن الکوهولزم باندې بحث کوو. نو الکوهولزم خپل یو فرانسوي کلمه ده، فرانسوي کلمه ده چې د الکولي مشروباتو استعمال ته ویل کیږي. یعنی دا معنی چې په دې کې درې موارد شامل دي چې یو خپل الکول چې دا شراب دی، بلې همدا څوک چې استعمالوي دې ته الکولست، او کوم اثرات چې غورځوي الکولست استعمال کو په پایله کې په دې باندې اغیزې وکړي، اثرات یې وارد کړل. نو په دې پروسه کې یا الکوهولزم په خپل ذات کې د شرابو د استعمال یو پروسه ده چې پکې الکول او د الکولو اغیزې شاملې دي. نو دا چې د دې جوړښت چې شاید او په څو ډولو باندې ویشل شوی او همدارنګه په کومه اندازه انسانانو باندې اغیزې کوي په دې بحث کوو. شراب په خپل ذات کې د قند لرونکي موادو څخه جوړیږي، لکه میوو کې توت زمینی، مڼه او همدارنګه شفتالو، ناک، ترسنګي، غنم، هوربشه، خرما، د دې څخه د شراب جوړیږي. د جوړښت اصلي هغه فرموله چې ټول هغه قند لرونکي میوې او نباتات د هغې څخه شراب لاسته راځي. دا چې په کومو نومونو باندې نن شهرت لري، ډېر زیات نومونه شته. تاسو کولی شئ چې د اړونده کتاب او ترڅنګ د مختلفو سایټونو نه د شرابو نومونه واخلئ، لکه ویسکي، ریحان، بلک لیبل او هودکا. دا چې دا شراب څومره اغیزې لري په انسان باندې، په دې باندې بحث کوو. وایي که چیرې د انسان په 1 لیتر وینه کې ټول ټال د انسان په وجود کې 15 لیتره وینه ده، وایي که چیرې د انسان په 1 لیتر وینه کې د 0.8 نه تر 1 ګرامه پورې شراب جذب شي، یعنی یو خو په معده کې د شرابو پاتې کېدل دي، بل په وینه کې جذبېدل. نو که چیرې د انسان په وینه کې 0.8 نه تر 1 ګرامه پورې جذب شي، نو په دې وخت کې دغه انسان په ژبه او خبرو کولو کې لکنتوالی راځي، یعنی دا خبرې په بندښ ډول ترسره کوي. وایي که چیرې د انسان په 1 لیتر وینه کې 2 ګرامه، یعنی د 1 نه تر 2 ګرامه شراب جذب شي، نو په دې وخت کې دا شخص نشې طرف ته ځي، په خواصو کې تمرکز، خبرو کولو کې، ګرځېدلو کې تغییر راځي. وایي که چیرې د انسان په 1 لیتر وینه کې 3 سټپ یې ده د 2 نه تر 4 ګرامه شراب، خالص شراب جذب شي، نو په دې وخت کې دا شخص نشه کېږي او خبرې او تک نه پاتې کېږي. که همدا فیصدي وایي 6 ته واوړي، یعنی د 4 نه تر 6 پورې پورته شي،
نو په دې وخت کې انسان کاملا هوش د لاسه ورکوي او د مرګ امکان زیاتیږي. دا هغه د شرابو یا الکولو لومړنی مقدماتي موضوع وه چې ورته مې اشاره وکړه. دوهم موضوع دا ده چې په شرابو باندې د کومو عواملو په اساس یو څوک اخته کیږي. دا عوامل علما په کل کې په 4 برخو ویشلي دي. 4 برخو چې یو پکې شخصي عامل دی، یعنی یو څوک شخصا یا یو څوک په خپل ذات کې خپل د شرابو باندې د اخته کېدو سبب ګرځي. لکه یو څوک ډیر غمګینه ده، ډیر درد یې لیدلی ده، نو په دې وخت کې د درد د هیرولو لپاره دا زی شراب استعمالی او شراب څکي او په همدې باندې اخته کیږي. یو څوک خپله معشوقه د لاسه ورکړی نو د دې د هیرولو لپاره شراب استعمالی. همدارنګه په شخصي مواردو کې جرأت زیاتوالی ده. کله کله د خپل شخص چې د دې سبب کیږي چې ځان ته جرأت ورکړي نو د شرابو ته مخه کوي. متاسفانه زمونږ ډیر ځوانان د ودونو یا نڅاګانو کې د دې لپاره چې جرأت یې زیات شي نو د خپله شراب څکي او بیا نڅا ته ځي چې دا هم په همدې باندې محتاج شي او په راتلونکي کې زیات شراب څکي او د دې په اساس د جرایم مرتکب کیږي. تر څنګ د شغل او پیشې په لحاظ بعض ډاکټران د عملیاتونو لپاره چې هغوی جرأت زیات شي په همدې شخصي مواردو کې دوی شراب استعمالوي او د شراب په پایله کې خپل عملیات ترسره کوي. نو دا شخصي مواردو کې حسابیږي، یعنی شخص د دې سبب شو، د شخص وجود، خواهشات او اراده د دې سبب شو چې یو څوک په شرابو باندې اخته شي او د هغې په اساس د جرایم مرتکب شي. دوهم موضوع چې دا هغه فامیلي عوامل دي یا کورنۍ عوامل چې دا هم په خپل ذات کې د شرابو باندې د اخته کېدو لوی سبب ګرځي. د مثال په ډول یو څوک په خپل کورنۍ کې فامیل اعضای بې اتفاق او په مختلفو بانو باندې دوی جنجالونه کوي، نو په دې وخت کې د کورنۍ مشر چې راځي کور ته داخليږي چې دغسې یو وضعیت ده نو دی خو تمام ورځ په خپل دفتر کې په مختلفو برخو کې کارونه کړي، ستړی شوی ده، نو کور د آرام او سکون لپاره ده. نو که دی په دې کورنۍ کې راځي نو دغسې وضعیت ګوري، په دې باندې بد اثرات غورځوي او په نتیجه کې دغه شخص د خپل د دې حالت د هیرولو لپاره شرابو ته مخه کوي، اخته کیږي. یا فامیلي، بعضې فامیلي عواملو کې بل مثال یو کورنۍ د خپل پلرونه او والدین دوی شراب ډیر استعمالوي او د شرابو د استعمال په پایله کې اولادونو ته منتقالوي، یعنی کورنۍ په شرابو باندې اخته دي دوی اخته کیږي. ترڅنګ بل فرهنګي عامل دی، دریم په شرابو باندې اخته کېدو. فرهنګي عامل داسې دی چې متاسفانه د یوې ټولنې فرهنګ کله د دې سبب کیږي چې اشخاص په شرابو باندې اخته شي. مثالونه ډیر زیات ده. زمونږ شاعران او سندرغاړي کله کله په خپل سندرو او شعرونو کې د شرابخور ډیر صفت کوي یا الکولیست صفتونه کوي، نو په دې وخت کې ځوان قشر د دې نه متاثره کیږي او داسې فکر کوي چې دا شراب په خپل ذات کې د جرم د رامنځته کېدو یو د سبب ګرځي او خلک داسې فکر کوي یا ځوانان چې شراب البته ډیر ښه شی ده چې زمونږ فلمونه شعرونه چې په دې کې د شرابو صفت شوی وي نو دلته هم په دې ټولنه کې خلک په الکول او شرابو باندې زیات اخته کیږي. څلورم عامل د شرابو هغه ټولنیز عامل دی، یعنی ټولنه هم د دې سبب کیږي چې یو څوک په شرابو باندې اخته شي، یعنی دا عامل هم ډیر اساسی عامل دی. فرض مثال په ټولنه کې بیکاری زیاتیږي، اقتصادي وضع خرابیږي یا د دولت سیاست داسې ده چې شراب په دې سیمه یا په دې قلمرو کې آزاد ده، نو په دې وخت کې خلک په شرابو باندې زیات اخته کیږي. یا د یو چا شغل او پیشه ده، وظیفه یو ګارسون ده یا د شرابو فابریکه کې یا یو هوټل کې فعالیت کوي، هلته مختلف کسان راځي او شراب پیکونه څکي، میخانه کې کار کوي، نو دلته هم دغه شخص په شرابو باندې اخته کېدی شي، نو دا هم بل ټولنیز عامل ګڼل کېږي. همدارنګه موږ د الکولو د استعمال په عوارضو باندې دریمه موضوع زموږ د الکولو د استعمال عوارض دي، یعنی دا کوم عوارض په انسان باندې واردوي. دا عوارض په خپل ذات کې په درې برخو ویشل شوي چې یو جسمی عوارض، بل رواني عوارض
او همدارنګه درېیمې چې د عصبي عوارض دي. جسمي عوارضو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې شراب په بیولوژیکي لحاظ سره انسان ته زیان رسوي. که څوک شراب استعمالوي دې ته سردردي پیدا کیږي، د معدې زخم پیدا کیږي، د عمر کموالی، ترڅنګ کانګې یا الټۍ وخل، دا د دې سبب کیږي چې د په مختلفو نورو ناروغیانو باندې دغه شخص اخته کیږي. یعنی شراب مستقیما د انسان جسم ته صدمه رسوي یا عوارض په انسان کې پیدا کوي. رواني عوارض یعنی روانن انسان هم تر تاثیر لاندې غورځوي او د اخلاقی اصولو ته پابند نه پاتې کیږي، د په فکری تمرکز د لاسه ورکوي، د ژوند سره علاقه ختمیږي او په کل کې د په جسمي عوارضو کې یو موضوع پاتې شوه چې هغې ته اشاره وکړو، د دې عمر د کمښت سبب ګرځي. بل عصبي عوارض چې لومړی نیمه جنون او بیا مکمل جنون ته شخص داخلوي، نو دا هغه د الکول عوارض یا د شرابو د استعمال عوارض چې په درې برخو باندې تاثیر کوي چې یو جسمي، رواني او عصبي. بله مهمه موضوع چې هغې ته باید اشاره وکړم هغه دا ده چې الکول کوم منفي تاثیرات لري په انسانانو باندې، په دې باندې اوس بحث کوو. الکول په کل کې منفي تاثیرات موږ ورته اشاره کوو. منفي تاثیرات زیات دي. لومړی چې د جامع شناسۍ د علم له نظره، جامع شناسۍ علم لکه څرنګه چې نوم سره آشنا سي، دا هغه علم دی چې په جامعه کې د انسانانو ترمنځ د روابط او د هغوی ټول کردار، خویونه او د هغوی برخوردونه د نورو افرادو سره تر څیړنې لاندې نیسي. او د جامع شناسۍ علم هم وایي چې دا شراب چې څوک استعمالوي دا دوه ډوله اغېزې غورځوي. څو ډوله؟ دوه. یو مستقیم منفي تاثیرات دي، مستقیم منفي تاثیرات، او بل غیر مستقیم منفي تاثیرات. چې مستقیم منفي تاثیرات یې دا دی چې یو څوک شراب څښي یا یو الکولیست چې کله شراب استعمال کړل نو په دې وخت کې د نشې حالت ته لکه چې مخکې حالت کې موږ ویلی یا به په 1 لیتر وینه کې 2.4 ګرامه اوسي یا د 1 نه تر 2 ګرامه او یا 0.6 نه تر 1 ګرامه شراب جذب شوی اوسي. په دې حالت کې که دی باندې وځي نو جامعې ته مستقیم د دې لخوا نه صدمه رسیږي. که دې سره اسلحه اوسي نو مقابل جانب باندې ګزار کوي، یا که ډریورۍ ته ناست د ډرایونګ کوي نو په دې وخت کې به ترافیکي حادثه کوي. نو د دې د شراب څښلو په نتیجه کې مستقیما جامعې ته منفي اثر وغورځېده او جامعې ته صدمه ورسېده. بل غیر مستقیم اثرات یا تاثیرات دي. یو څوک دا شراب څښي که مستقیم صدمه یې ونه رسېده نو د غیر مستقیم صدمه جامعې ته رسیږي. هغه په دې معنی چې د خپل کار او کورنۍ او د جامعې افرادو سره علاقه کمیږي، وظیفې ته نه ځي، بله ورځ بیکاره کیږي او بیکارۍ په خپل ذات کې د جامعې لپاره یو بار دی. ویکتور هوګو وایي که په جامعه کې 1% بیکاري پیدا شي نو تاسو دې ته په تمه اوسئ چې 9% جرایم اضافه کیږي. نو دا په خپل ذات کې غیر مستقیم جامعې ته صدمه ورسېده. همدارنګه بل چې دا هغه بیولوژیکي منفي تاثیرات دي د الکولو. چې دا هم په خپل وار سره په 2 برخو ویشل کیږي چې یو مستقیم منفي تاثیرات دي او بل غیر مستقیم منفي تاثیرات. مستقیم منفي تاثیرات دا دي چې لکه موږ مخکې ورته اشاره وکړه چې مستقیما جسم ته صدمه رسیږي او جسم د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي. او غیر مستقیم منفي تاثیرات دي چې دا په ډیرو درسونو کې ورته مادرذاتي اختلالاتو کې اشاره کړه. یو څوک والدین دي دوی شراب استعمالوي، د شرابو څښلو یا نشې نه وروسته دوی سره جما کوي او د جما په پایله کې په کومه شپه چې دوی شراب استعمال کړي د دوی تخمه یا سپرم اوم د شرابو له وجې دا لخته شوی ده او خپل هغه اصلي حالت د لاسه ورکړی. نو دا جنین باندې بد تاثیر غورځوي او چې دا ماشوم چې دنیا ته راځي نو بیا
په نتیجه کې د مختلفو ناروغیګانو سره مل وي او د ماشوم په آینده کې د جرایم مرتکب کیږي. نو د بیولوژیکي د علم نظر بل هم د الکولستانو د جرایم او انواع فیصدي ده. الکولستان مختلف جرایم تر سره کوي چې د ترافیکی حادثات تقریبا 50% رسیږي. د اطفالو پر ضد جرایم چې ده دا 15% رسیږي. ترڅنګ د عفت پر ضد او ناموس او عزت او جنسي جرایم چې دي دا هم 15%، یعنی په یو هیواد کې 50% جرایم ترافیکی دا د الکولستانو لخوا. په یو هیواد کې چې 100% د ماشومانو په وړاندې قتل او ضرب او جرح تر سره کیږي دا هم د الکولستانو لخوا نه. په یو هیواد کې 15% عفت او عزت او حیثیتي جرایم چې دي دا هم د الکولستانو لخوا نه تر سره کیږي. نو دوی فیصدي و د دې د اقتصادي تاثیراتو پر رابطه په لنډو کې یادونه کوو. هغه دا ده چې دا په اقتصادي لحاظ هم ډیر زیات تاوان لري. فرانسه د الکول ستر تولیدونکی هیواد دی چې په کال کې 2 میلیارډ فرانکه صرف د مالیې نه دا عاید لاسته راوړي. 2 میلیارډ فرانکه چې په دې کې هر کال دوی په الکولستانو باندې مصرف کوي هغه 3 میلیارډ فرانکه ده. تاسو وګورئ چې په خپل ذات کې د دریونه چې 2 منفي کې یعنی 2 میلیارډ دوی ګټي او 3 میلیارډ په مصرفي. نو دا په خپل ذات کې په اقتصادي لحاظ هم شراب تاوان لري یا الکول استعمال تاوان لري او خلک د جرایم مرتکب کیږي. همدارنګه سویډن کې چې کله د الکول د مخنیوي لپاره احصایه تر سره شو، وینبراډ په نوم یو ډاکټر هغه د جرایمو د مخنیوي لپاره دولت ته پیشنهاد وکړ چې تاسو الکول مه بندوئ، صرف محدودیت پې ولګوئ. تر 1914 میلادي کال کې په سویډن کې شراب آزادو، خو چې کله د محدودیت پې ولګول شول یا د 1914 په اواخرو کې چې کله احصایه واخیستل شو 950,000 نوه جرایم تر سره شوي وو. نو د محدودیت نه وروسته د 2014 کال په اواخرو کې چې بیا احصایه واخیستل شوه دغه په دې طریقې سره وه چې کوپون ورکړل شوی او شرابخورانو به بدون د کوپون نه ځانګړی شراب یا هغه کم ورځ کې 10 سیسي او په میاشت 3 لیترو نه زیات نه شو استفاده کوله. نو د هغې محدودیت نه وروسته بیا د جرایمو ګراف 10,000 ته ښکته شو، حتی تر دې پورې چې 20,000 ته ښکته شو. خو د 1956 کال نه وروسته شراب بېرته ارزاد شو، د جرایمو ګراف 70,000 ته وخته. نو دا په خپل ذات کې د جرایمو اړیکه د شراب سره ښیي، یعنی الکول د جرایمو په ارتکاب کې او د هغې په زیاتوالي کې ډېر مهم رول لري. آخري درس همدا ده چې یو الکولیست د چې کله شراب څکي نو 100 ډوله غبرګونونه ښیي. علما وایي چې د الکولیست به 4 ډوله غبرګونونو سره مخامخ شي. وایي که یو څوک د ژړا د خفګان د لرې کولو لپاره شراب وسکي نو دا به سکوت اختیاروي، یو غمجن به وي او قرار به ناست وي. یو څوک د مستۍ لپاره شراب څکي نو دا به ډېر مست و خندا او خوشحالیانې به کوي. دا دویم حالت ده. داسې حالت کې هم راځي چې یو څوک شراب څکي دا به ډېر قهرجن او غوسناک چې په دې قهرجن حالت کې زیات د جرایم مرتکب کیږي. او بل حالت یې همدا ده چې دی به ډېر ژړا کوي. یعنی څلورم حالت دا ده که دی د خفګان له وجې شراب څښلی وي د غم د هېرولو لپاره نو ژړا به پرې راځي. دا اوس زموږ د نن ورځې درس چې تاسو ته وړاندې شو. تر راتلونکې اونۍ په خدای م سپارم. د یو ډاډمن راتلونکي په لور.